شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی 4 شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هېواده بېلېدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پرېښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کېږي چې شاعرانه تجربه غمجنه شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی. په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سړي نه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي. مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کړي چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشته کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟ تر ډیره ما دا ټکر به حتما وي، خو داسې خاص ورته نیم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي راخپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې دا مجبوري یو څه ورته ولیکي. تکل صاحب بلې خواته نوی چاپېریال شاعر له نوي مشاهداتو سره مخامخ وي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوي موضوعات هم زیات شي او یا د نوي چاپېریال طبیعي خبره ده. دا بیخي زمانم در سره په نوي چاپېریال کې څومره چې شاعر د نوي طبیعت سره مخامخ کیږي، طبیعي خبره دلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته دی، دا شیان ټول دلته پریمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کې ز شک نه ګڼم او په عین حال کې د نوو تجربو سره بلديږي، د اروپایي تجربې راخپلوي. تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نوستالژیا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟ دا دقیق خبره ده چې ډیر شي سره په تکلیف کوي. دلته خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی چې په میاشت کې یا 2 میاشتو کې تا کله په شپږو میاشتو کې وځل باران کېږي، نو دا الته د یو نعمت سترګو خلک ګوري. دلته به د یو دا څه شی دی چې سره واقعا ورسره په تکلیف کېږي، د شک نشته او خامخا به اغېز پرېږدي. ما په شعر باندې باور لرم چې زه په ځای یادونه شوي په دې کې. د کډوالۍ د ژوند منفي اړخ ممکن دا وي چې په ژبه باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې تاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟ د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي ژبو کلمات ورزیاتېږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوان ورنه هم شوی یا نه دی لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې مونږ دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو. پښتو کې دغه نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خام به موږ هم لرو، خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې حتی ژباړې تمخه کړی دا کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم لیکلی چې دې ته پښتو مونږ څه وایو. دا ډېر ځل په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوم چې پښتو نومي پښتنه کړی د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی دا ژباړون کې یا د غستون زده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا د اغېز پاتې کېږي دا د ژبې په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډیر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي، هغه شیان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي،
لنغری رانیولې تر تناره پورې کنه او ډیر نور واړه شان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي. فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه د په دنیا په نورو ژبو کې هم دغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څنګه لدغه اړخه کوړته وګورئ تاسو په شعر او په شاعري کې دغه سنوي کلمات ورننوتي دي او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دي او کنه دا ځینې په لوی لاس باندې سره کوي د دې په چې لوستونکي یا سره د نوې ټکنالوژي سره یا د ژوندانه سره چې شاعر په دغه محیط کې ژوند کوي په لوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډي د مکینه لاندې اورګاډي یا د شایان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوی یا نشته نو دا په سره په دې خاطرم کوي چې خپل لوستونکي چې په افغانستان کې د دې سره مخامخ کې یا اورپیات کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینې وخت کې سره په خپل تبم کوي او ځینې وخت کې تصادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبيعي توګه دا معنی مزه سره کشرته تاسو په خپل شعر باندې نقد وکي. اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او هغه افغاني محیط هلته مو شعر څنګه اوس څنګه ده؟ زه خپل شعر ته اوس په بل سترګه ګورم دي کې شک نشته. هلته زما د شعر لومړنۍ تجربې وی لومړنۍ ګامونه اوس چې سره څومره په عمر په لحاظ پخېږي دا څور سره خپل تجربې او پنځونیم د کمال تر حد رسیږي او دا چې ما شعر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یا ملیدلې دي چې څومره سره د عمر په لحاظ پخېږي په هغه اندازې شعر پخېږي کوي کېږي او د ډیرو پام راوړي. لومړني ګامونه طبيعي توګه د نیمګړتیا کې بيخي ډیری وي او به ورسته سره شاعر مخصوصا خپل کاراکتون کې هغه خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ولي کې دا ونه لیکي کنه دا شاشته کې او خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه دی. د پخېدلو کلمه عامه د تاسو هم استعمال کړه کنه. پخېدل یو عادتاً ممکن دغه اوس چې اوریدونکو تاسو خبري اوري ممکن ذهن واره دې ته واوړي چې یعنی ژبه پخه شوې ده، د شعر موسیقي بهتره شوې ده، آهنګ بهتره شوې ده. لیکن دغه بل اړخ ته کې وګوري د پخېدلو د موضوع له پلوه تاسو شعر پراخ شوی او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې. هم د موضوع په پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په هغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتیږي. شعر کې زما په خپل شعر د پدشي وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه ځینی کړي ورته پدشي سترګ ګوري چې هغه یوازې د موضوع یا د نظم او وزن خبره کوي. خو زما د لپاره شعر دغه یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه یو مثال کې زه یم په خانه مثال دی وي ترب لالا و یو مړی باودلا وې دي کې نظم دی او کې وزن دی خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نوري دي. شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې د تصویرونو کې پراته دي او تیر اباسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پاخو عمر کې د سړي دغه ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راو باسم سمبولونه دي کنایي دي استعاری دي دا شیان چې هغه په دغه عمر کې سره په خپل کې زیاپځه کوي چې دا باید دا خبره داسې وکم چې تک سپینه خبره نه وي. زما لپاره یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لکتر لګا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې تر واولي چې دا څه وایي دا سره یو ځل یعنی کته دا خبره ورته داسې کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده. د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري. په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده. وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده
چې په لړ څه ډیر څه څوک وایي، اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرټ فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی، فکر کلمات پیدا کړي، نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلی. بالکل همداسې ده. دا زه درته د ما خبرې هغه اصلي مطلب همدا شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بیلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوڅې پوڅې خبرې وي او هغې ته د قافیې جوړې کړي، هغې ته د وزن ورکړي یا د نظم کړي، منظمې کړي یا هغې ته شعر وي. دا خو شعر نه دی، زما پاکې نه پیږم. ځینې خلک بیا په دغې عقیدې دي، ځینې کړی دي بیخي مطلق کې حتی، او چې یو نفر دا خبره وکړه چې دغه شعر دی، یعنی هغه سړی ویني چې ځینې اوس موږ نمونې لرو، زه چا نومونه نه اخلم خو نمونې لرو چې دا شعر نه دی. ځینې خلک په لوی لاس هغې ته ځینې القاب ورکوي، ځینې هغه ورته کوي. دا د دې په خاطر باندې چې هغه نفر هغه سړی چې دغه د القابو د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني، شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري. شاید علت دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل، لکه قصیده، لکه رباعي دا له عربو افغانانو ته راغلی او په پخواني عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد چې هغوی اوس خپله ردوي، هغوی وایي چې شعر مقفي موزون کلام دی. دوی خپل دا په صغر د ردوي د معاصر عرب شاعران، نو هغه تر اوسه پورې له موږ سره پاتې دی او نور کوم تغییرات چې په عربي شعر کې راغلي دي له هغوی خبر نه یو، لیکن مقفي او موزون کلام مو ټینګ نیولی دی. همداسې نه ده؟ زه دې خبرې ته داسې ګورم چې شاید چې له عرب اخیستي په شعر، البته زما مطلب د هغه نه دی، دغه برخې نه دی، چې شاید چې له هغوی نه اخیستي دي دا مو په هغه شکل ساتلی دي ځان سره، لکه دین مو چې اخیستی دی او هغه سم ساتلی دی، دا موضوعات هم اخیستی دي او همداسې هم ساتلی دي ځان سره. په داسې حال کې چې پښتو ولسي ادب هېڅ دغې تابع نه دی، هېڅ دغسې نه دی. لنډۍ چې ورته ګوري، تک لنډۍ وګوري، تک سروکي وګوري، تک کاکړۍ وګوري، دا ټول بل ډول دي. یعنی د هغه مقفا شعر اغېز قطعا په دې چې د پښتو اصلي مال دی په دې باندې نشته. دلته شعر د قافیې او د وزن تابع نه دی، دلته شعر د تصاویرو تابع دی. زه یو لنډۍ زه مثال درکم، وایي بیا به نری کمیس ونه کم، بېګا باران و جانان ټوله ولیدم. اوس دلته داسې دی چې ته هغه خبره وکړي چې هغه لنډۍ کې دننه پرته ده، هغه خبره که ته په عادي لنډۍ نه، دا خبره بل ډول ده. بیگا باران و جانان ټوله ولیدم، دې ته کمیس می چې لمدی کې تبان بدن پورې نکلی او هغه نور دا شان په لنډۍ کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې له عربو اخیستی دی په دغه کې قطعا وجود نه لري، او یا که وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کېږي لکه څنګه چې پښتو اصیل مال یا اصیل ادب دی.